سورة الواقعة دا مكي سورت دی او پا دی که شپگ نوی آیتون دی دری پا دی که رکوگانی دی لوی موضوع پا دی سورت که اللہ سبحانه وتعالی آخرت ثابتی پا دی که دو قیامتون پا که ذکر شوی دی دا مرگ تذکره پا کمشتی او دا لوی قیامت تذکره پا کمشتی او بیا اللہ سبحانه وتعالی دا سورت پا آخر که دا قرآن کریم پا بارے کی خبر کردی دا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة كلتي واقيش واقي كي دنك ورز مرات قيامت دا قيامت يونم دي الواقعة ليس لوقعتها كاذبة نشتي دا واقي كي دو دا غيد بار درو دا يقيني خبر دا خافضة رافعة کتکون کی دا بازو بندگانو لرا پورتکون کی دا بازو لرا دا قیامت پورز با باز خلق عزتمند شی کنه اللہ بولا عزتون ورکی قسم قسم او باز بزلیل شی ولیادو بالله کلا برازی دا ورز اذا رجت الارض رجا کله چې وجړه کولی شي ځمکه په جړه کولو سره وبست الجبال بسا او زره زره شي غرونه په زره زره کېدو سره فكانت هباء منبثا نو شي به دوړه خورورا یا لوزولی شوی وکنتم ازواجا ثلاثه او شی به تاسو قسمونه درې خلق با بدری قسمو کی تقسیم شی فآخرت کی فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نو خیلا سوالا سلوی شان دید خیلا سوالو وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة او خاوندان دا قسلاس سبد حال دي دا قسلاس والو والسابقون السابقون او کسان چی مخی کی دن کی دی هرینی کیتا مخی داخلی دن کی بی جنتا السابقون اولنی والسابقون یعنی دنیا کی مخی کی دو هرینی کیتا السابقون په آخرت کې به مخکې کېږي جنت درې قسمه خلک چې دا پکې ټول اوچت دي السابقون نو ځکه الله وایي اولئک المقربون دا کسان نږدې کړی شوي دي الله ته فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې به یي ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین لویه ډله ده د اولنو نه او لږ دي د وروستنو خلکو نه لویه ډله ده دغه نور امتونو نه او بیا لږه ډله ده په دې امت کې ځکه چې نور امتونه ډېر دي نو په هغه ټولو امتونو هغه سابقون چې راجمع کړي او بیا صرف د دې امت نه هغه ډېر دي یو معنی دې کې دننه دا پرته ده دویمه دې کې دا پرته ده چې د دې امت چې کوم مشران دي سلف صالحین دي نیکانو خلکو هغه زمانه د هغه وخت خلک به ډېري او د وروستنو کې وروسته چې بیا کوم راغلي دي په دوی کې سابقون بیا لږ دي على سرر موضونة پکټونو باندې به موضونة چې جوړ شوي به تارونه د هغې د سرو زرونه متکئین علیها متقابلین تکیه وونکې به په هغې باندې یو بل ته مخامخ به دا کم کټونه چې د هغوی دي على سرر په کټونو باندې موضونه دا کټونه به جوړ شوي په داسې تار سره چې هغه به د سرو زرو وي او دوی به تکیه وونکي به په دغه باندې متقابلین یو بل ته به مخامخ ناست یطوف علیهم ولدان مخلدون ګرځي به په دوی باندې هلکان همیشه به هلکاني بأکواب وأباریق وکأس من معین په ګیلاسونو او جګونو سره او پیالې ډکې د شرابو خالصونه لا يصدعون عنها ولا ينزفون نه به یې په سر دړ کېږي د هغې نه او نه به الټۍ کوي
دنیا شراب بشان ندي. وفاكهة مما يتخيرون او میوې د هغې نه چې دوی یې غوره کوي. ولحم طیر مما یشتهون او غوښې د مارغانو د هغې نه چې دوی یې خوښوي. وحور عین او دوی لره به یې حورې غټو سترګو والا. کامثال اللؤلؤ المکنون په شان د ملغلرو پټو ساتلی شو. جزاء بما كانوا يعملون بدله ورکړی کیږي په سبب د هغه عملونو چې دوی به کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما نه باوري په دغه جنت کې بې ځایه خبرې او نه د ګناه خبره. الا قیلا سلاما سلاما مگر وینا به سلام و سلام. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين او خیلاس والا خلق سلوی شان دی د خیلاس والو. فی سدر مخضود دوی با په بیرو کې چې بې ازغو دي. وطلح منضود او په کیلو کې چې به لاندې باندې جوختې. وظل ممدود او سوري اوږده کړې شوي کې. وماء مسکوب او په اوبو روانې کړې شوي په مخ د ځمکه باندې. وفاکهة کثیره او په میوو ډېرو کې. لا مقطوعة ولا ممنوعة چې نه به ختمیږي او نه به ترېنه منع کیدی شي. وفروش مرفوعه او په بسترو اوچتو درجو واله کې به یا او په زنانو مرفوعه اوچتو درجو واله سره به یا دنګې دنګې تلایانې به یا مطلب دی چې الله به وله قیمتي زنانه ورکوي. دواړه صحیح دي معنی. إنا أنشأناهن إنشاء یقینا موږ به پیدا کړو زنانو لره په ناشنا پیدا کولو سره. فجعلناهن أبکارا نو جوړې به کړو د هغوی نه جنکۍ. عروبا اترابا مینه کوونکې به یې د خاوندانو سره. ومزولې به یعنی کله چې دا دنیا دا زنانه زی جنت ته که نه نو دا به داسې نه ځي چې دا به بوډیګانې او ښایسته به نه نه الله وایي دا ټولې به جنکۍ شي. د خاوند سره به ډېره مینه کوي هلته همزولتیا کې وي. لاصحاب الیمین د پاره د خیلاس والو. ثلة من الاولین وثلة من الآخرین دوی ډلې دي د مخکینو امتونو نه او ډلې دي د وروستنو نه. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او ګس لاس والا سبد حال دی د ګس لاس والو. فی سموم وحمیم په ګرمو هواګانو کې به یو په خوټ کېدلو اوبو کې به یې. وظل من یحموم او په سوري کې د لوګي نه. لا بارد ولا کریم نه به یخي او نه به فایده مني. د لوګي دلاسې چې سوری جوړ شي پای کې اوس فایده نه او نه هغه یخي. انهم كانوا قبل ذلك مترفین یقینا دوی مخکې د دې نه ډېر مستو په مالونو د دنیا کې. د دې دلاسې خو اوس دلته دي که نه. وكانوا يصرون على الحنث العظيم او دوی چې همیشوالی به یې کوو په لویو ګناهونو باندې. وكانوا يقولون او دوی چې وی به اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ایا کله چې مړه شو منګه او شو خاورې او هډوکي. ائنا لمبعوثون ایا موږ به دوباره پورته کړی شو. دا خبرې به دوی نه منلي. هلته به دوی دا وي په دنیا کې خخا چې موږ خاورې شو او کله موږ زره زره شو بیا به موږ راپاسئ. او آباؤنا الاولون آیا او پلاران زمونږ مخکیني زمونږ پلاران چې د هغوی به څه کي. قل إن الأولين والآخرين
توایا یقینا مخکینی خلق او رستنی خلق لمجموعون الى میقات یوم معلوم ضرور برا جمع کړی شي مقرر وخت د ورځې معلومې ته ټول برا جمع کی ثم انکم ایها الضالون المکذبون بیا یقینا تاسو به گمراهانو دروغجن ګڼونکو الله لره لآکلون من شجر من زقوم خامخا خوړونکي به د ونې د زقوم نه فمالئون منها البطون نو ډکوونکي به د هغې نه خېټو لره فشاربون علیه من الحمیم نو څکونکي به د پاسه د هغې د ګرمو اوبو نه فشاربون شرب الهیم نو څکونکي به په شان د څکلو د تږي خانو اول به الله په دوی باندې دا خېټې ډکې کي د دغه زقوم ونې نه والعیاذ بالله او بیا به هغې دپاسې ګرمې اوبه څکي او دا اوبه به هم داسې څکي لکه هغه اوښان چې هغه تږي شوي خارښ پرې لګېدی الهیم جمع د هایم ده هغه اوښ ته وایي چې خارښ پرې ولګي که نه نو ډېر تږی کېږي په اوبو نه مړېږي دوی به هم دقه شان اوبه څکي هذا نزلهم یوم الدین دا میلمستیا د دوی د په ورځ د جزا نحن خلقناکم فلولا تصدقون موږ پیدا کړي تاسو نو ولې یقین نه کوئ اوس د دې ځای نه رکوع پورې به دلیلونه بیانېږي په دې خبره باندې چې وګوره د الله دې قدرت ته او تاسو له دې باوجود آخرت نه منئ او دا نه منئ چې الله به دویم پیر راپاسئ دا خلک افرأیتم ما تمنون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه نطفه کې چې تاسو یې اړوئ په رحم کې اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون آیا تاسو پیدا کوئ هغه او که موږ پیدا کوونکي یو څوک دا کار کوي چې دا د منۍ دا قطره لاړه شي د مور خېټې ته او بیا قسمه قسم مراحلو باندې د ماشوم تیریږي الله دې کې سوچ وکړئ که نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين موږ مقرر کړی دی په منځ ستاسو کې مرګ لره او نه یو موږ عاجزه کړی شوي على ان نبدل امثالکم د دې نه چې بدل کو شکلونه ستاسو وننشئکم فيما لا تعلمون او پیدا کو تاسو په هغه شکلونو کې چې تاسو پې نه پوهېږئ الله وایي زه په دې قادر یم نو کوم رب چې په دې قادر دی هغه په دې هم قادر دی چې انسانان بیا راپاسي ولقد علمتم النشأة الأولى او یقینا تاسو ته معلوم دی پیدایش اولنې فلولا تذکرون نو ولې نصیحت نه اخلئ افرأیتم ما تحرثون ای سوچ کړی تاسو په هغه څه کې چې تاسو یې کرئ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون آیا تاسو را زرغونوئ دې لره او که موږ یې را زرغونونکي یو تاسو بیا دا فصل لو باسئ دا میوې که نه منګه لو نشاء لجعلناه حطاما که چېرته وغواړو موږ خامخا وبګرځو دا ګیا زره زره فظلتم تفکهون نو وبګرځئ چې خفګان به کوئ الله زما خو په دې طاقت دی چې زه د هر څه زره زره کم دا فصل او دا باغونه دله ختم کم او بیا به خفګان کوئ پالتو خبرې به کوئ د الله نه مرور شئ بیا او دا به وایي چې انا لمغرمون یقینا موږ تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکې موږ محرومه شو افرأیتم الماء الذي تشربون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه اوبو کې چې څکئ تاسو اانتم انزلتموه من المزن آیا تاسو را لېږلي دي دغه اوبه د وریځو نه ام نحن المنزلون
او كمنگرالی گنکیو لو نشاء جعلناه اجاجا کچرت وغواړو منگو بگرزو دا ترخی فلولا تشکرون ولی شکر نکوی کله دا اوبه ترخی کی او د سکو قابلی نه نو بیا به څه کوئ الله وی شکر ادا کوئ که نه زما افرأیتم النار التي تورون آیا تاسو سوچ کړی دی په اور هغه چې تاسو یې بلوئ په دغه اور کې چې د سوچ کړی الله وی اانتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی د ونه د اور ام نحن المنشئون او كمن پیدا کونکیو نحن جعلناها تذکره من ګرځولې دا یاداش د اور د جهنم د پاره یعنی څوک دې ته ګوري د جهنم هغه اور به ورته رایدېږي ومتاعا للمقوین او فایده د پاره د مسافرو دې اور کې فایدې پرتې د مسافرو د پاره جهنم نه به ته یېرېږم اور ته ګوره جهنم به ورته رایدېږي او فایدې پکې هم دي نو چې هر څه دی الله کړي دي نو بیا پاکي ووایه که نه فسبح باسم ربك العظیم بس تسبیح وایه د نوم د رب خپل چې لوی شان واله دی فلا اقسم بمواقع النجوم داسې نه ده زه قسم کوم په ځایونو د پرېوتو د ستورو باندې فلا اقسم د عربو عادت دا دی چې لا اقسم د قسم د پاره استعمالی او د لام د تاکید د پاره راوړي او معنی دی دی فلا داسې نه ده داسې نه ده یوې خبرې باندې عبارت کوي چې هغه به مخکې د هغې تذکره شوي یا موضوع به مخ کوي نو دلته به اوس موږ څنګه وایو چې د فلا څه مطلب دی فلا دلته معنی دا ده چې داسې نه ده لکه څنګه چې تاسو وایئ چې د قرآن د الله کتاب نه دی نه نه داسې نه ده اقسم بمواقع النجوم الله وایي زه قسم خورم په هغه ځایونو باندې چې هلته ستوري پرېوځي وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم که چرته تاسو پوهیږئ لوی دی انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن دی عزتمن فی کتاب مکنون په کتاب محفوظ ساتلی شوي کی دی کتاب مکنون مراد لوح محفوظ دی دا قرآن په لوح محفوظ کی دی لا يمسه الا المطهرون لاس نه لګی دی سره مگر پاک خلک اچاوي چې د شیطان دا خبرې راوړي دي الله وی شیطانان لوح محفوظ د کله رسیدی شي دې ته خو پاک ملایکو ورځي هغو سره لاس لګی بس اکثر مفسرین دلته دا معنی اخیستې ده چې مطلب دی چې څوک پاکي او داسې مات نه نو هغه به د قرآن سره لاس لګوي دلته یو فایدې یې د ساتئ الله په ستوري باندې قسم وخوړو او قسم یې په دې خبره وخوړو چې د قرآن عزتمن کتاب دی نو د ستورو د قرآن مناسبت دا دی ځکه چې قرآن هم لږ لږ راغلی دی نو هر یو آیت د ستوري په شان دی او د ستوري په شان رڼا ورکوي تنزیل من رب العالمین نازل شوی دی د طرف د رب العالمین افبهذا الحديث انتم مدهنون ایا په دې خبره تاسو سستی کوونکي ایمان نه راوړئ په دې خبره باندې وتجعلون رزقکم او ګرځوئ تاسو برخه خپله د قرآن نه انکم تکذبون دا چې تاسو دروغجن ګڼئ ده یعنی پکار دا چې په قرآن هم ایمان راوړی وی خپل آخرت هم ښایسته کړی وی نو هیله بیله دا برخه پکې تاسو واخیسته چې قرآن هم دروغجن کو فلولا اذا بلغت الحلقوم نو ولې نه ده چې کله ورسي روح مرۍ ته اوس الله سبحانه وتعالی بندګانو ته په مرګ سره تخویف ورکوي یری یې وایي کله چې ورسي روح مرۍ ته وانتم حینئذ تنظرون او تاسو په دغه وخت کې ګورئ مړي ته ګورئ ونحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون
او منگ ډیر نږدې یو دته ستاسو نه مګر تاسو نه د علم او د قدرت او د احاطې په لحاظ الله وایي زه ورته ستاسو نه زیات نږدې یم او بله دا چې الله هغه ملایک رالیږلي که نه هغه کوم چې ساه اخلي نو هغوی ناسي ډېر نږدې دي مړي ته ناسي الله وایي موږ ډېر نږدې خو تاسو نه یې موږ فلولا ان كنتم غیر مدینین نو ولې نه ده که چېرته تاسو نه یې کمزوري مشرکانو به وایي که نه وایي موږ کمزوري نه یو موږ زورور یو الله وایي چې تاسو کمزوري نه یې ترجعونها ان كنتم صادقین چې واپس یې راوګرځوئ دا روح که چېرته تاسو رښتیني یئ که کمزوري نه یئ نو بیا دا روح را واپس کوئ که نه زه فاما ان كان من المقربین بس که چېرته یي دا سړی د ډېر نږدې خلکو نه هر انسان ته به هغه څه میلاویږي چې د هغې حقداري اوس که دا سړی د ډېرو نږدو خلکو نه هغه سابقون مخکې تذکره وشوه که نه فروح وريحان وجنة نعيم نو د ده دپاره راحت دی او خوشبویانې دي او جنتونه د نعمتونو دي واما ان كان من اصحاب اليمين او که چېرته یي دی د ښۍ لاسوالو نه فسلام لك من اصحاب اليمين نو ویلی به شي دته سلام دی پتا باندې ته د ښۍ لاسوالو نه واما ان كان من المكذبين الضالين او که چېرته یي دی د دروغجن ګڼونکو ګمراهانو نه فنزل من حمیم نو ده لره میلمستیا ده د ګرمو اوبو نه وتصلیة جحیم او داخلول دی ګرم اور ته ان هذا لهو حق اليقین یقینا دا خامخا پوره یقینی خبری دی فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی وایا د نوم د رب ستا چې لوی شان واله دی